د جاپاني ناکامورا په مرګ غمجن افغانان. د جاپاني ډاکټر تیسو ناکامورا د وژل کېدو یو کال پوره شو، خو لا هم افغانان د نوموړي په مرګ غمجن او تلینې لمانځي. جاپاني ناکامورا چې افغانان د افغانستان کاکا مراد نوموي، ډاټسن موټر تیر کال دسمبر په 4مه سهار د جلال آباد ښار لومړۍ ناحیه کمپونو ته نږدې سیمه کې په عمومي سړک وسلوالو په نښه کړ. هماغه شیبه د موټر چلوونکی او 4 ساتونکي ووژل شول او د ژوبل روغتون ته یوړل شو، خو ټپونه یې دومره ژور وو چې الوتکې کابل ته ژوندی ونه شو رسولی. کاکا مراد نږدې 10 کاله په افغانستان کې پر پیس د اخته ناروغانو درملنه وکړه، خو یوه لسیزه وړاندې د اوبو مدیریت او کرنې پراختیا ته رامخکې شو او د په زحمتونو 3 ولسوالیو کې شاوخوا 22,000 هکتاره نیمه آباد ځمکه اوبه او زرغونه شوه. د نوموړي کاکا په مرګ د طالبانو په شمول ټول افغانان ویر کوي. په سوشل میډیا کې د طالبانو په شمول سیاسي شنونکو او عام افغانانو څو ټویټونه کړي. غزنیوال اشنایي په اړه معلومات درکوي. د کار سړی مړه کېږي، قاتلان یې د لیدونکو سترګو په وړاندې په سپینه رڼا ورځ په وچه ځمکه ننوځي، غیب کېږي. د جنګ خوښو لخوا ساتل او لا ډېر غټول کېږي. ناکامورا د مرګ سړی نه و، د ښکېلو خواو د جګړې سیاسي قرباني. د افغان ولس پر خدمت کوونکو د مرګ سیاست زموږ د ولس ښه خادمان د ګور میلمانه کړل. ناکامورا زموږ د ګران وطن بې دریغه خدمتګار و، زما د کلیوالو شاړو آبادونکی و، خو د وخت ظالمانو پرې نه ښودو او سینه یې پر ګولیو ورغلبیل کړه. دلته هر وخت افغان وطن ریښتونی خدمتګار په نښه شوی. ډاکټر ناکامورا په جلال آباد کې یو کال مخکې ترور سو. هغه د اوبو لګولو سترې پروژې جوړولې. د ډاکټر ناکامورا د تلین لمانځل دا ښیي چې افغانان د هغو خارجیانو قدرداني کوي چې خدمت کوي او د هغو بهرنیانو سره جنګیږي چې وطن اشغالوي، ماشومان حلالوي او خپل مور بم اچوي. کال وروسته هم د یو خدمتګار قاتلین معلوم نشول. له زړونو هم ونه ووت. له دې امله یې نه هیرو چې وطن ته یې خدمت کاوه. نور خو یې هسې هم وسه او مشخصه دنده نه لرو، اما کولی شو چې هغه څه وکړو چې د وطن آبادۍ ته ګټه رسوي. ناکامورا همدا کول او قاتلینو پر همدې وواژه. بل خوا د ننګرهار برحاله والي ضیاءالحق امرخیل یو کال پس هم د کاکامورا د قاتلینو د نیولو په اړه د هڅو خبر ورکوي. نوموړی لیکي د افغانستان د خواخوږي ډاکټر ناکامورا د بېرحمو قاتلانو نیولو لپاره هڅې روانې دي او خامخا به د محاکمې میز ته راکاږل کیږي. خو تر دغه ټویټ لاندې یوې افغانې پیغلې مروه افغانې لیکلي د ناکامورا هډوکي خاورې شول، خو تاسو یې لا قاتلین پیدا نه کړل.